پنځم آیت منافقه لومړی خپل له سترګو نه د دا غټ خس لرې کړه، په واضح لیدلی سئ چې ولور له سترګو نه د مړاکی خس لرې کړئ. موږ دا مقدسه توانایي چې کولی سو خلکو سره مینه وکړو، سپیو ته یې مه ورکوئ. د خپل مرواریدونه هم د خنزیر مخې ته مه اچوئ. زه فکر کوم دا شیطاني اروا ده. داسې نه چې په پښو یې هغه مات کړي او راسي تاسو ټوټې ټوټې کړي. موږ دښمنانو ته لور پرانیزي کله چې انسانانو سره مینه نه کوو، مګر ما دا خوښیږي. تاسو یې وغواړئ او تاسو ته درکول کېږي. ولټوئ او پیدا کوئ یې. دوام ورکوئ دروازه وهلو ته او باور به یې تاسې په مخ خلاص سي. نو هغه نه غواړي چې خپل په دعاګانو کې خلکو باندې قضاوت وکړي او په دعاګانو کې فشار راوړل. ښه نو موږ داسې فکر نه سو کړو چې بېلې موضوعګانې دي. هغه باید دلته ووایي زه غواړم تاسو دعا وکړئ او تر هغه پورې ور وټاکئ چې څوک ور خلاص کړي. زه غواړم تر هغه پورې وګرځئ تر څو یې پیدا کړئ. له دعا څخه مه ستړی کړئ، ښه شیان راپېښېږي. مګر پام ونیسئ نور سره څنګه رفتار کوئ. پام ونیسئ چې نورو خلکو سره څنګه چلند کوئ. منافقانه چلند مه لرئ او خلک بې ځایه مه قضاوتئ او ورسره په رحم رفتار وکړئ. خدای دې موږ دعاګانو ته ډېر زر ځواب ورکړي که موږ خلکو سره رحم باندې رفتار وکړو او په دې په ځای چې قضاوت یې کړو.